د نورو ټولنیزو پرمختګونو سره خوا کې دا مهال زابلیان د پوهنې بهیر له ودې خوشحاله دي او وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته د دې ولایت پوهنې بهیر خورا ښه شوی. د زابل یو شمېر اوسېدونکو وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې تړلي ښوونځي خلاصې شوي، زده کوونکو ته تدریسي کتابونه تر یوې کچې رسېدلي او همدارنګه د مسلکي ښوونکو برخه کې پاملرنه شوې، ځکه نو د پخوا په پرتله اوس مهال د زابل پوهنې بهیر ښه شوی. د زابل په ولایت کې خو الحمدلله د امارت په راتګ سره د پوهنې بهیر ډېر ښه سوی ده، مکتبونه فعاله سوي دي او استادان ډېر سوي دي، کتابونه ډېر سوي دي او هر ولسوالۍ ته اوس مکتبونه رسېدلي دي چې هلته وخت په وخت باندې د زابل د معارف ریاست له لوري ورته د مؤسساتو په توسط باندې دوی ته کرتاسیا، درسي مواد، ښوونکو ته ورکشاپونه برابریږي. پخوا پرتله په زابل کې بیخي ښوونځي ډېرې سوي دي او ماشومان بیخي ډېر دي په د ښوونځیو کې او کتابونه یې هم د پخوا په څېر ډېر سوي دي او موږ له معارف څخه دا غوښتنه لرو چې د پوهنې د بهیر لپاره نور هم ګام واخلي. پر همدې مهال یو شمېر زده کوونکو هم د پوهنې له اوسني وضعیت څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل اوس د پخوا په پرتله ستونزې نه لري او تر ډېره بریده یې د کتابونو، چاپېریال، کرتاسي او مسلکي ښوونکو ګمارنې برخه کې غوښتنو ته ځواب ویل شوی. دوی وویل لازمه ده چې ځوانان د خپلې ښې راتلونکي لپاره زده کړو کولو ته مخه کړي. درسي چاپېریال یې تر ډېره حده پورې موږ ته سم کړی ده تر څو د میزونو او ستونزه مو حل سوې ده، درسونه مو په منظم ډول روان. د ترنک علي لیسې ماشاءالله ډېر د زده کړې لپاره منظم چاپېریال لري او د هغه ترڅنګ کوم استادان زموږ لپاره مقرر سوي دي، کوم مضامین چې ورته سپارل سوي دي، دوی پوره وړتیا لري چې موږ ته خپل شان خپل تدریس په سم منظم ډول سره وکړي. د زابل پوهنې ریاست اداري مرستیال مولوي محمد نسیم نصیر هوریت راډیو ته د خبرو په ترڅ کې وویل هېواد ته د امن راتللو سره د دې ترڅنګ چې خلک هوسا شوي د ولایت په کچه د پوهنې بهیر پرمختګ کړی، تړلي ښوونځي خلاصې شوي او نویو مدرسو په فعالیت پیل کړی او لا هم د دوی هڅه روانه ده ترڅو د پوهنې بهیر بهبود پیدا کړي. بالکل د افغانستان اسلامي امارت چې کوم وخت په ټول هېواد باندې حاکم شو د فتحې څخه راوروسته لرې هغه پروتې سیمې چې هغه په تیر کې د هغو ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه و، نو اوس ټولو هغو سیمو ته د تعلیم بهیر رسېدلی ده او د ټولو زده کړو ته لاسرسی پیدا شوی ده او د زابل ټولې مکملې سیمې تر تعلیمي پوښښ لاندې راغلي. انشاءالله موږ په دې باندې مطمئن یو چې په راروان کې به موږ نوره هڅه کوو چې هغه کمې سیمې پاتې د تعلیم څخه بې برخې هغو ته به نور هم تعلیم رسوي. د اسلامي امارت په راتګ سره زابل کې 80 بابه تړلي ښوونځي خلاصي او دا مهال شاوخوا 900 دیني مدرسې او 140 ښوونځي فعاله دي چې پکې زیات و کم 2 لکه زده کوونکي زده کړې کوي.